بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نخې من سره زیم له حزلی او زیم عرفان خان. عرفان صاحب دی وخت کې د لسم او د دولسم امتحان د اختر نه مخکې ختم شو او د نام او د لسم چې کوم امتحان دی هغه نن ختم شو. د نهم او د یولسم او حکومت دا فیصله کړې و چې رسکل به خامخا امتحاني نظام له په امتحاني نظام کې غوي د سلور او د 15 پیپر او آپشن ورکړي چې را زیاتره پیپر به نور نه لیو به بدا نمبر چې کم دی هغه په نور پیپر تقسیمو. حکومت دا هم دا ولري چې کوم امتحاني نظام دی د دې بنیادی مقصد د 13 مارچ نه تر اوسه پورې چې امتحانات نو شوي نو دا واشومان د امتحان ته رضا کول. تاسو ته پته ده په ټوئیټر باندې ټول نو مشهور چې کوم فور شخصیت هغه شفقت محمود سی ویزه کې چې هغه ټرن مسلسل نه چې امتحان نالما نو هم پټاپ شي او چې علما نو هم پټاپ شي او د انلاین امتحان اغوستو لپاره د پیر ډیر زیات کوشش شي چې دا پیر د امتحان انلاین واغستل شي خو حکومت د تیار نشي. حکومت چې نه کلم خي کلم بری پښتو کې وتوي کې اوسترګ د جاړي کې یو د خاندي د بورډ فزیکل امتحان به تاسو ورکړه. خدای وته وکړه چې د نحو او د لسو پیپرو په ځای ولا د سلور او د 15 پیپر آپشن ورکړه چې راکم لازمی مضامین دي په دې کې به تاسو امتحان کوئ. د وخت کې د خیبر پختونخوا اته بورډونه دي چې کوم سوات ملاکان ورسره هزاره بورډ دی ابټاباد بورډ چې ستوي دي ورپسې به پیښور دی او د پیښور سره چې کوم دی مردان بورډ دی بیا ور سره کوهاټ دی بنو دی او ور سره ډیر اسماعیل خان بورډ دی. دی بورډونو اته بورډونه دي په دې اته بورډونو کې په لسم او دولسم کې او ور سره په نهم او په یولسم په امتحان کې د برا غلطینو گنجائش رااله. دی غلطینو کې چې کوم دی داسې قسمه غلطینو چې پرچی مسلسل اوټ کې دي دا سه هم کې دی چې د چا په بل څوک امتحان ته ناستو دا سه غلطین هم شوې دي چې نن پرچا د نه هم د ور راوړل شوی ورده د یو لسم ده په دې به هم په تفصیل سره بیان کو. خو په دې امتحاني نظام کې تقریبا د لکونو ماشومان امتحان دا شوی او په دې لکونو پیپرو کې انساني نظام د پاره کې د غلطي ګونجي خو بعض غلطي نه داسي چې مسلسل کېږي لکه د پرچی اوټ کېدل او نظم په خیال په دې امتحان کې هم هغه سیستم رایج پاتې شو. یسه به ډیر زیات سوقم شته خو د یو لری کولو کوششونه په وخت باندې شي وي خو هغه شانتنی لري شي چې د الکترونیک دور لږ زیات راغلی د موبایل استعمال په دې کې زیات راغلی تاسو به هغه کتلی وي چې مخکې نقل طریقې کار بدل او اوس نقل طریقې کار هم بدل دي. هغه ځاله لا اوس هم شته غره پاکټ نه دي او بوټي مافیا جوړ هغه شته دا پاکټ ګایډ نه او چې هغه ځان سره وړي کنه هغه اوس هم دي خو نورم پکې جدت راغلی چې کوم د خاص واقعي ذکر کوو هغه یو دا چې کوم مردان بورډ کې مخ ته راغلی دا چې هلته یو الګ هغه په ځای باندې هغه روډ ناس ته هغه امتحان ورکولو او لکه دا چې هغه د یو سکول استاد زوی دی والد صاحب ته د هغه پته و نو پته هغه په خپل ځای باندې خو هغه کې چې کوم سزا هغه ته ورکړی شوی دا چې راتلونکي شپږ کالو د پاره و چې هغه دغه امتحاني نظام نه بهر کړی دی هغه به امتحان کې حصہ ناخلی خود دی چې افیشل نوټیفیکیشن نه د شپږ کالو لګ راته دا وای شپږ کالو د پاره چې کوم دی دا امتحاني حال نه لري کړی شوی دا د چا چې امتحانو کړه څوک چې د چا په ځای ناستو نه لکه سم چې د چا کوم کس امتحانو خو هغه په ځای باندې بل څوک ناستو ځکه چې بل کس خو مې به هغه خو چرته ماستر کوالیفای بالکل صحیح بیچلر کړی ما په خیال مردان اسی سے باو موږ سره ټلیفون دلاره دی هغه نه بار سینیئر جرنالست السلام علیکم اسی سے وعلیکم السلام ډیر مننه مسره د څه په ول خو راته دغه واقعي وایي چې دغه کما واقعي مخ ته راغلی دغه امتحان حواله سره دغه کم ځای کې شوی دا سکول کم یو دی او په کومه علاقه ده دا دی په 29 جولای باندې د پیغام مخ ته راغلی و د سکول دی ګورنمنت های سکول ګمبد د 9 کلاس پیپر په دغه کې د یو سټوډنټ په ځای باندې دغه روډ چې کوم دی نو هغه ناسو دغه دوران کې ایڈمنسټریشن او پولیس مشترکه تور باندې کاروایی کړې چاپه والدا او دغه کوم الګ چې امتحان ورکو د خپل روډ په ځای هغه او د حال چې کوم سوبډنټو هغه گرفتار کړی دي دا مختصرا دا واقعیت چې کوم دي دا مخه تراغلو په ورځ باندې نو دا خبره ثابته شوې ده چې او دغه کوم الګ امتحان ورکولو هغه په خپل نه هغه خپل روډ په ځای باندې ناستو
جی بالکل دا خو ثابت شوی دی چې دا امتحان چې کوم دی کوم ماشوم د چا وو داغه په ځای باندې دا غرور راغ شوی هغه چونکه ریډ هینډ گرفتار شوی دی. البته د صوبډن د گرفتاری حواله سره چې کوم دی مختلف معاملات دي په هغه باندې استادانو ډېر احتجاج کړی دی د ایجوکیشن کوم ډپارټمنټ خلک دي او هغه موقف دا و چې د صوبډن گرفتاری د انکوایری نه بغیر شوی دا یکدم شوی دا په کارو چې ومبې د دې انکوایری شوی و د ذمہدار تعین شو دغه نه پس چې کوم دی صوبډن گرفتاری په کارو او بل دا موقف ته چې د بورډ چې کوم کلندر دی پای کې د گرفتاری هیڅ قسم ذکر نشته او دا ډېر زیاتې شوی د وینا مطابق بل دا چې د گرفتاری سره سره د دغه صوبډن او د سټوډنټ دواړه چې کوم امیدوار جعلي امیدوار وته موږ وایو کوم جعلي امیدوارو دغه فوټوان او ویډیوز چې کوم دي هغه په سوشل میډیا په ذریعہ باندې وایرل شو او نو خصوصا د استادان چې کوم دي په هغه باندې د خپګان څرګندونه کړې او هغه د صوبډن توهین چې کوم دي هغه ګڼل دي. اسی سے دا مې لکېږي چې دا کوم کس امتحان ورکول د خپل رور د پاره نو د دې والد صاحب چې هغه په خپل هم وي استاد دی. جی دا یې په اړه کې دا معلومه شوه چې هغه د سکول کې استاد وو او څوره مخکې د امتحان هغه خپل مدت ملازمت چې کوم دی پوره کو هغه نه پس هغه ریټایر شو دی. حواله سره خبره ده چې کوم زمون دلته تاسو ذکر وکړو په دې حواله سره نو د کوم رول نمبر 7 د بورډ د طرف نه چې کوم شو کیږي موږ ګورو چې دا بلیک اینڈ وایټ دی او په دې کې تصویرونه عموما کله تاسو خیال کړئ نو ډېر زیات ډیم وی او دغه پہچان ډېر په مشکله باندې کیږي. اوس په مختلف بورډونو کې د کلر رول نمبر تصویر رول نمبر 7 چې کوم کلر په هغه باندې فوټوګراف چې کیمیا لګیدلی نو په مردان کې اوس هم هغه بلیک اینڈ وایټ سلسله جاری ده او د چې کوم رول نمبر سلیپ سکین کوي بلیک اینڈ وایټ یو دا مسله هم شته چې سودې په مختلف بورډونو کې چې کوم دي نو هغه د کلر فوټو چې کوم دي رول نمبر سلیپ هغه اجرا شوی ده. نو دلته دانش بل چې ماضي کې هم په مردان بورډ کې دا قسمه واقعاتو بازگشت کوم دي نو هغه وو او هغه سلسله کې زموږ د اطلاعاتو مطابق چې بعض خلکو خلاف چې کوم نه انکوایری روانه خو تر دې د مپوره د انکوایری اوس پورې څه پته نه لګیدلی او نو د حواله سره بل غټ ذمہواری د صوبډن سره کم متعلقه سکول کې کم دی چې امتحان کیږي نو هلته دا سکول پرنسپل یا هډ ماستر د غزه بورډ د طرف نه ریزیډنٹ انسپیکټر وي او ویلی شي چې دا ذمہواری د انسپیکټر د سکول د پرنسپل وي چې هغه د الکانو شناختو کې او هغه نه پس دغه شي او دا معاملات دي او د کې د بورډ هم غفلت او هغه چې کوم دی په خپل ځای باندې دی چې دی والی او بل دا چې کوم واقعیا مخه تر غلې نو په دې دوران کله چې د دوا ایشیګان زموږ ایډیشنل اسسټنټ کمشنران دي هغه دا چاپله ګولې او سره پولیسو د بورډ کوم اهلکار دی هغه روس راځي نو زما خپل ذاتی اورای دا چې پکار دا و چې په دې چې په حال تدیز داسې ورننه وتل نو په داسې دوی پولیس سره او هغه سره خبر دا و چې دا سټوډنټ چې کوم دي ته معلومو د خلاف چې کمپلین بشي ظاهر خبره دا خو اچانک واقعا ونه دی په چا په کمپلین راغلی نو خبر دا و چې د سټوډنټ را بار کړی او نور ماشومانو چې کوم په دې حال کې امتحان ورکول هغه نه ډسټرب کېدل. په دې واقعي سره د ویلي شي چې کوم نور سټوډنټان چې تقریبا سلو زیات ماشومان ولته امتحان ورکو هغه ډیر زیات ډسټرب او د واقعي نه پس کوم دینو د امتحان معاملې کې ته ډیر زیات مشکل وي چې هغه د لپاره دا یو ناشنا راغو چې اچانک په حال ته پولیس او ایڈمنسټریشن داخل شو دا تاسو چې کوم دي دغه نه گرفتار کړو. مسرت سے لگ یو پختنه ده د بورډ د انتظامی متعلقه استاسو د مردان بورډ چې کوم کنټرولر دی یا چیرمن دی دا د بورډ ملازم دی کنه پی ایم ایس افسر دی؟ د بورډ چیرمن چې کوم دی پی ایم ایس افسر دی او د مخکم تبعیلی نه چې هغه په صوبه کې په مختلف ذمہوارو باندې هغه پی ایم ایس افسر دی د بورډ چیرمن. کنټرولر چې کوم دی هغه بورډ اهلکار دی او کنټرولر هم د حواله سره ډیر مدیر سره مسله دا په عدالتونو کې دا کیس راغی شو او اوس دا میاد چې کوم نه پوره کېدو ول یو ترکیب لیازي تاسو ته علم دی چې کله نه دا بورډونه وزیر اعلی ماته شوی دي دغه نه پس پدې کې د معاملات ډیر زیات مخکمون کې دي چې کدو کدا قسم واقعات کېدل چې کله دا گورنر ماته سو او چې کله نه سیاسي حکومتونو لکه وزیر اعلی ته ماته شوی دي په دې بورډونو کې دا قسم واقعات ډیر زیات سیوا شوی دي او دا یو بنیادی وجه زما په نظر کې دا هم ده چې په دې بورډونو کې تکراري چې ګندینه غوس د میرټ په یا د هریت په بنیاد باندې نه
بلکې اکثر او بیشتر واقعاتو کې په سیاسي بنیادونو باندې کیږي، په سیاسي سفارشونو باندې کیږي. نو دې لکبله د بورډونو معاملات چې کوم دي هغه ډېر ښه روان نه دي. مسرت صاحب وخت می یو اخیری پوښتنه ده کوم د مردان بورډ به دی وخت کې پرایویټ سکول ټاپ کوي کنه سرکاري سکول هم امکان شته؟ امکان همدغه دی ښکاري داسې چې روایتي چې کوم روایت را روان دی همدا روایت به د نورو کلونو په شان دې کال به هم برقرار وي او غالب امکان دا دی چې د پرایویټ سکولونو سټوډنټان چې کوم دي د پرایویټ سکولونو که پرایویټ سکول ایو خاص سکول پرایویټ سکولونه دغه چې اوس تعداد چې کوم دی نو د سیوا شوی دی کله یو کله بل کېږي نو امکان دا دی چې مقابلې شي د پرایویټ سکولونو په منځ کې نو دې ځل محسوس یو څو سکولونو کې چې کوم دی امکان دا دی چې هغې کې به خلک چې کوم دی پوزیشنونه اخلي. ډېره زیاته مهرباني مسرت اسي صاحب. عرفان صاحب مردان دا خبره ور دا کېږي دا یوازې دا اوس نه د پخوانه بلها زینو کې چې کوم دی امتحان کې چې کوم تیرو ملکان بورډ کنټرولر مسله راغلی و د بنو هغه مسله راغلی و چې کوم هغه دي کې خو لاسمه کې دوا پهلو دي د یو دا کېږي چې کوم دې لپاره سزا د نو هغه د چې او شپک کاله بیا دغه ماشوم دا کس په بیا امتحان زما خیال دا دی چې تاسو چې ویلې دا شپک کاله شپک چانس یې اوس دادی او اوس دې کې دادی چې کم دا ماشوم دی که هغه 2-3 سلورو کالو د پاره یا څومره هم هغه بورډ غني کوم هغه سره اختیار دی او هغه دا سایډ تکې نو په دې باندې دوه قسمه دا وخت کې بحث روان دی چې او 15 شپک کاله یا څومره چې هم وخت دی هغه لپاره خو د ماشوم مستقبل چې دی نو دا تباشو دا لګروس ته لاړو د نورو خلکو نه خو چې کم کس دا کم کار کوي غلط کار کوي او بیا په دغه نتیجه کې د دغه چې کم رزلټ راځي دغه سړی بیا مخکې کلاس ته پروموټ کیږي او بیا هغه الته هم دا کار کوي بیا هغه ډیګري اخلي بیا د هغې مشران سره اپروچ کوي یا سیاسي چې کوم خبرې کوو د میرټ پامالي کیږي نو آیا صرف سرټیفیکیټ ته صرف ډیګري دا چې هغه واخلي او بیا څه ورزي نه بیا هغه په سفارش بنیاد باندې بیا راشي سیستم کې داخل شي بیا برتی شي نو هغه سيزونه موږ مخنوي نه کو او بیا د هغه کار هم نه کو چې د هر څه موږ خبر یو لګ ولرو چې او دا کار چې خدا غلط دی خو نه بیا به هم زه کوم اوس دغه یو بنیادی خبره لاسه د هغه راځي موږ چې کله د ملکان تعلیمي بورډ د کنټرولر صاحب د زوی معاملې مخه ته راغلی و نو هغه کې یو داو چې موږ په هغه کې ذکر کړو چې د رولز دا وي چې هغه کنټرولر به څوک وي هغه به د بورډ ملازم وي اوس چې کوم خبره اساسي صاحب کوي چې په دې کې سیاسي مداخلت ډیر زیات رانه وته دي سفارشي بنیادونو باندې په دغه عہدو باندې خلک اپوینټ کیږي یا تعینات کیږي یقینا چې هغه کله ماهر تعلیم نوي د هغه کله په هغه کې ایکسپرټ نوي دغه متعلقه محکمې سره دغه تجربه نوي نو بیا هم دغه شانتي واقعات مخه ته راځي او هغه بیا د کنټرول نه بهر وي خو امتحاني نظام کې غلطۍ نه کم ذکی کیږي لګ به اوس پاغي باندې هم به سکو په خوانه عرفان صاحب د بنک څنګه مسرت صاحب نخیری ته پوس کا غم په پوه شو زما په خیال چې کم پویدون کې اوریدون کې دا غیم پېشي هغه یو سکول یاد یو سکول نه دا په هر بورډ کې یو سکول دی نه دلته خو یو دی کنه هغه ما خو دا دوی لري بالکل د مردان بورډ مې سکول له او اکثر یو نه په اولنی شلو کې سوار اولنی شلو کې دا ملکان هم دا پته دغه پوزیشنی دا کار یوازې نه د کوهات هم دی دا د نور بورډونو هم دی دا ریګولر دا پریکټس رواني اوس دا کیږي څنګه یو پریکټس چې کوم دا دی چې سر کې امتحاني ډرا وشي د استادانو ډیوټي ولګي بیا د چلو شي چې د دې سکولونو پرنسپلان یا د دې سکولونو مشران دغه سټاف سره ملاوي شي چې سر یا خو موږ سره مکمل تعاون کوي او یا د ډیوټي ټولې پیسې والی او ډیوټي ریفیوز کوي ستا مطلب 15,000 روپۍ جوړیږي د دې یو ډیوټي دا ته والا 60,000 روپۍ والا او بل ډیوټي ریفیوز کا تاسو ما په خبره په پېښې وي مطلب د 15 کسانو په یو هال ډیوټي ولګیدا چې پاره کې یو سپرډن یو ډیپټي سپرډن او درو سره انویجیلیټر دي درو وانه ته وي چې به زمونږ د حال روایتي طریقې کار زمونږ دار چې موږ به پرچا وړو لکو اوس تر ته وای چې تاسو خو خینو پیسې هم دل درکو کوآپریشن هم زرو کتا سو نه خو نو به ته ریکوست لري چې د ډیوټي تاسو ریفیوز کړئ پورت ته وای او دا والی تاسو د دې امتحاني بغیر د ډیوټي نه تاسو د خپل پیسې والی بلکې دا غیر زیاته ورکیل زیاته ورکی او تاسو زیاتره زینو کې دا طریقه کار کیږي چې هغوی له پیسې ورکو بس بورډ کې بیا د دوی خپل کسان ناستي بیا هغه خلک راشي کوم چې دوی غواړي
او ډیوټي ولګي یعنی دنیا ته خو ته دا وایي چې ډرا ټوله کمپیوټرایز خاطر ده خو هغه مخصوص کسانو ولګي نمبر 1 دا دویم چې کله کېږي دی کې زیاتره پیپر خصوصا د پیپرو کې دوی د ام سی کیوز مطلب دا کوم چې آبجیکټیو ټایپ ته زموږ په کلیواله ژبه کې خلک وایي د هغې لومبې هغه ګنټه نیمه شل منټه چې په دې کې اصل کې دوی خپل زور وباسي او کوشش دی چې په دې کې د هیچا پیپر مطلب د سل ام سی کیوز دی په سلو کې چې سل هر یو کس پوره کړي دا هغه شیز وشي د دې نه پس چې کوم پریکټس کېږي عرفان صاحب دا دی چې بورډ ده دا یاد ساتئ په بورډ کې هم دا کم خلک چې پیپر چیک کوي نو دا عمومي توګه د یو مستقل سرکلي لکه عرفان صاحب ما ته دا مستقل پروګرام کو ما ته ریګولر اسمبلی ته ځو د کرایم رپورټران خپل ریګولر کرایم کور کوي سټي ریپورټینګ خپل د دې ډیوټیانو یو خپل استادان دي او دا بندل نه پته ولګي چې یاره سیریز اغزي ته ورسید دینه بهشکه دا کټینګ هم کی نو پیپر کی چیک کیږي تاسو ته ما بل ورځ ویلو چې په 18 روپۍ پیپر چیک کړی او 18 یو پیپر کې شپږ سوال دي نو دا سنټرلایز مارکینګ 1 2 3 لحاظ عرفان فهیم اکبر دا وځي دغه داس چلو شي چې 3 روپۍ بستار سي 3 روپۍ بدر سي 3 روپۍ بدر سي 3 روپۍ بدر سي یعنی ته چې ټول ورځ چې پیپر ختم شي نو بیا ستاره کلیکټیو داږي یعنی کته 300 پیپر یو کتلې نو دا پشپګو کسانو تقسیم لګ راته نو پته کیږي یو نو په هغه کې عمومي توګه دغه کسانو ته اپروچ وشي او یو نتیجه غلې ټریپ مولو کلی شي او مطلب چې نور ضرورت امور د دې کلاس موږ خبره کوو چې امتحاني نظام هغه دی کنه وخت په وخت باندې پدې کې بدلون مطلب پکار لکه ډیر وخت نه راځي موږ چې هم کله سبقونه ویل نو هم دغه شانته چې نه هم لسم کم ایگزام بونه هغه په حال کې وشو استادانو ډیوټي بو لګیدل ولته په پیپر وشو پیپر بیا تلی بورډ ته چیکینګ لپاره اوس دا وخت څومره بدلیږي نو هغه شانته په هغه کې بدلون نه دی راغلی امتحاني نظام کې نه دی یس یعنی که د نن نه 15 کاله مخکې کوم نظام او د امتحان غستو په یو حال کې استادانو ډیوټي ولګیدل 15 کاله بعد هم هغه نظام دی خو موږ وایو چې نقل رجحان کم شي موږ وایو چې د کې د استادانو د اثر رسوخ کم شي د واقعیت نه کیږي چې کنټرولر صاحب د خپل زوی د لپاره ځان لا کمره ونیسي د واقعیت نه کیږي چې استاد د هغه زوی په سوپرډنټ باندې خپل هغه سره تعلق هغه استعمال کی او هغه په دې کې خپل رور کې نه کله ډیسټریکټ په ساتنه نه کیږي د یو تحصیل نه با د لسم جماعت څومره طالب علمان امتحان ورکي 2000 3000 15,000 د دې نه زیات نه وي د تحصیل په سطح باندې د های سکولونو چې اوس کم الکان امتحان ورکي هغه به د 15,000 نه زیات نه وي دومره با د نه هم وي کم او بیش اوس کوم پورا ضلع وایو نو پورا ضلع کې بس زیات وي اوس چې کله استا د ایټا ټیسټ کیږي د میډیکل د انجینرینګ ستا کله دلته ټیسټ کیږي دا غیر لپاره خلک راځي نو هغه شلو 15,000 کسان دی هغه تاسو راټول کوي او دغه یو ګراوند کې کې نو دا غوینه ټیسټ واخلي آیا د سې نشي کېده چې کله د نه هم ایگزام وي د تحصیل په سطح باندې تاسو هغه ته یو کولاو میدان وټا کوي هغه کې کې نه وي او هغه نه بیا امتحان والی دا غیر لپاره به هم بیا سہولیات ضرورت چې په ګرمۍ کې بسنګ په کولاو میدان کې خلک کې ک باران شوندي خلکو له بیا څنګه انتظام هغه پیپر خو کینسل کیږي خدا به نشي کینسل کیږي نو هغه بیا څنګه کې و دې لپاره وسه تاسو وخت یو خو تاسو ته یو وخت بل امتحاني نظام کې داشي د ټول نه زیات استعمالي خو باري لیکلي چې موبایل کاله نه ملای اوس په دې شي سکیم کیمرې او دا د دې سره کنیکټي نه د دې سره کنیکټي پنګي کیمرې لګي نه دا لا کنیکټ نه کنا دا خو کنیکټي دلته تصویر وباسه درلې په واتس اپ درلې او واتس اپ په دې کې هغه سیس دومره وخت هم نه ما ولته وی کنه چې 15 کاله کم مخکې اوسه پورې سوچونه شو چې دا نظام موږ بدل نن د پیښور بورډ د کیمستري د پیپر متعلق دا سوال پورته شو چې دا ور شوی دی ما په خپل د چیرمن صاحب سره رابطه وکړه او دا وی رابطه دا و چې د پیپر د بورډ نه وته نه دی نو څنګه دا اوټ شو په واقعي ثابت شول چې پیپر نه اوټ کیو د دې پیپر د اوټ کولو لپاره د زیاتره پرایویټ سکولونو پرایویټ کالجونو یو مخصوصه مافیا وي چې هغه د پیپر اوټ کوي او به خپل سټوډنټانو ته دغه رسایي کوي ځکه چې هغه دا کوشش چې زیات نه زیات نمبر والی او تاسو ته به د چوکونو په لارو کوڅو کې د بورډونو لګولي چې موږ د ټاپ پوزیشن نغزي د ټولو ټاپ پوزیشنونو په شا باندې دا قسمه حرکات وي یو وړه شه د ماخلو Welcome back to the show. سمو د مخ کې د لاهور ګورنمنت کالج یونیورسيټي کې
یو واقعه راغلی او هغې کې دا وه چې یو جینۍ د ټول طالب علمانو مخامخ الګ د واده دپاره پروپوز کړي، یعنې ورته ویلي چې ته ما سره واده وکړه. چونکې دا یونیورسټي و، په یونیورسټۍ کې داسې قسمه واقعه راغله او په دې دوه قسمه سوالات پورته شو. یو دا سوال و چې دا څیزونه دومره ښکاره نه دي کول پکار، بلکې د دې دپاره څه ناڅه حدود و قیود پکار دي. دا یاد ساتئ چې د دې الګ او د دې جینۍ ترمنځ واده خو نه شو، خو د دوی ترمنځ تعلق 2-3 میاشتې پس مکمل ختم شو او د یو بل سره بقول د دې جینۍ چې موږ خبرې هم نه کوو. آیا دا د ازادۍ وجه ده؟ په یونیورسټۍ کې دا سماجي مسله چې کومه ده دا په زیاتره چې کومې جامعات دي، یونیورسټۍ نه دي، کالجز دي، ایون مختلفو دفترونو کې داسې قسمه مسلې راځي. موږ به نن هم په دې بحث کوو چې دا څومره حده پورې کیږي نه کیږي. زمونږ معاشرې تنګ نظري ده که دې کې څه نور ایشو ده. صبوغ سید دی، تجزیه کار دی، په سوشل ایشوز باندې ډېر ښه لیکل کوي. زمونږ ملګری دی د اسلام آباد زمونږ سره په لاین دی. دې وخت کې به دغه خبره کوو. صبوغ سید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لحاظ بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل دعائیں. صبوغ سید صاحب میرے پاس عرفان خان بھی ہوں گے، وہ بھی آپ سے پوچھیں گے. ذرا یہ بتائیں یہ جو پروپوز کرنے کا عمل تھا اس وقت دو مکتبہ فکر بنے تھے، ایک نے کہا تھا ٹھیک ہے اور دوسرے نے اس پر خوب لان تان کی تھی، لیکن درمیانہ سے ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس کی نمائندگی غامدی صاحب بھی کر رہے تھے اور غامدی صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ طریقہ کار غلط ہے. بتائیں کسی کو پروپوز کرنا اسی طریقے سے کرنا جو محبت کا اظہار ہوتا ہے، آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ لحاظ بھائی. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نارمز ہوتی ہیں جنہیں آپ اقدار کہتے ہیں، وہ اقدار آپ کی آئے روز بدلتی رہتی ہیں. ہم اقدار کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اپنے ممبر و محراب سے، اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم جو اکنامکلی کہا جاتا ہے کہ ایک پور کلاس، لوور مڈل کلاس ہوتی ہے، اپر کلاس ہوتی ہے، اپر مڈل کلاس ہوتی ہے، لوور کلاس ہوتی ہے، تو ہر کلاس کی جو اقدار ہیں، روایات ہیں، وہ بہت مختلف ہیں. آپ جب اپنے بچوں کو کسی ہائی لیول کے تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں جانے کے ساتھ ہی وہ بچے جو اکثریت ہوتی ہے اس کی اقدار کو لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز پر، ہماری آج کل کی کہانیوں میں، سوشل میڈیا پر، اور خصوصاً جو ہم فلمیں دیکھتے ہیں تو ان سب کے اندر ایک نئی اقدار جو ہیں ان پر بات ہو رہی ہے، ان پر بحث ہو رہی ہے. اور ہمارے بچے جب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو لازمی ان کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، ان کو قبول بھی کرتے ہیں، ان کو رد بھی کرتے ہیں. لیکن وہ چیزیں جو آج سے 20 سال پہلے ہمارے ہاں سوسائٹی میں انتہائی معیوب سمجھی جاتی تھی، آج وہ ہماری اقدار بن چکی ہیں، وہ ہماری نارمز بن چکی ہیں. تو ان بچوں نے جو عمل کیا تھا اس عمل کو انتہائی برا کہا گیا ہماری سوسائٹی میں. بہت ہی چھوٹا سا ایک طبقہ تھا جس نے اس کی حمایت کی. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم سب لوگ موویز دیکھنے کے لیے سینما میں جاتے ہیں، اور جب بھی اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے تو حال تالیوں سے گونج جاتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو کیا زبردست کام ہو گیا، بالآخر اس کو اپنی محبت مل گئی. ہمارے ڈراموں کے اندر، ہماری ناولز کے اندر یہی ساری چیزیں ہیں اور ہم یہی ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس سارے ماحول میں تیار ہونے والا بچہ جب اس عمل کا اظہار کرتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے غلط کیا. خود جس چیز کو آپ سینما میں اپریشیٹ کرتے ہیں، ناول میں اپریشیٹ کرتے ہیں، ڈرامہ میں اپریشیٹ کرتے ہیں، جب وہ آپ کے سامنے مجسم کھڑا ہو جاتا ہے تو اب آپ اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ان کے اس عمل کو ایک آزادی اظہار کے ساتھ تعبیر کیا تھا اور میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ انہوں نے میری نامز میں تو نہیں ہے لیکن ان کی نامز کے اندر یہ ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں ان کی نامز میں مداخلت کروں اور اس سے برا بھلا کہوں، یہ ان کی مرضی ہے. اور دوسرا لحاظ میں ایک اور بات بڑی اہم ہے، یہ کوئی 9th اور میٹرک کے بچے نہیں ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچے سوشل میڈیا کے دور میں بڑے ہو رہے ہیں اور ان بچوں کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اور یہ بچے بہت اچھے طریقے سے ان باتوں کو جانتے ہیں کہ وہ جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، جس طرح کا بھی ہوگا وہ اس کو سارا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اسی یونیورسٹی میں سے پہلے 2 واقعات اور بھی ہو چکے تھے. پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں، یہ بالغ لوگ ہیں، ان کی عمریں 20، 25 اور 30 سال کے درمیان کی ہوتی ہیں، یہ اپنا اچھا برا
میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں سے بہت حد تک بہتر جانتے ہیں، تو وہ اپنا ڈیسیژن کرتے ہیں، ان کو اس بات کا رائٹ ہے۔ ایکسپریشن کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیں کہ جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، تو مدرسے میں پڑھنے والا جو بچہ ہے وہ جب بھی اپنا ایکسپریس کرتا ہے تو سب سے پہلے نعرہ تکبیر سے کرتا ہے، اور مہنگائی کے خلاف اگر جلوس نکالے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور میں بھی پڑھتا رہا تو میں دیکھتا تھا کہ مہنگائی کے خلاف جلوسوں میں جو ایکسپریس کرتے تھے وہ نعرہ تکبیر سے کرتے تھے، حالانکہ عملاً اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت مارچ ہوتا ہے تو کیونکہ عورت مارچ والے جو وہاں پر جو پارٹیسپیٹ لوگ کرتے ہیں تو ان سب کا اظہار ایکسپریس کرنے کا انداز کلیپنگ کا ہے، وہ کلیپنگ سے کرتے ہیں۔ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں، اور اگر غریب کلاس سے بھی وہ آتے ہیں تو وہاں پر جا کر وہ ایلیٹ کی جو نارمز ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں، تو وہ اپنا ایکسپریس اسی انداز سے کرتے ہیں جس طرح ایلیٹ کرتی ہے، تو وہاں پر ان بچوں نے یہی والا کام کیا تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھے تو اس میں کوئی قباحت یا برائی نظر نہیں آ رہی، بہت سے لوگ اس پر اعتراض یہ چلی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے حالیہ انٹرویو میں بتایا گیا تھا کہ اب میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ جو مسئلہ ہے وہ یہیں پر واضح ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو کھل کر محبت کا اظہار کرتے ہیں والدین اور سماج کی دیواروں کو توڑتے ہیں، جو آپ نے نارمز کا بتایا، وہ کہتے ہیں پھر وہ چلتی نہیں ہے، جذبات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں لحاظ میں یہ سارا ایسے ہی ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ نے زندگی میں کئی فیصلے کیے ہوں گے جو نہیں چل سکے ہوں گے، میں نے زندگی میں بے شمار فیصلے کیے نہیں چل سکے۔ اس دنیا میں لوگوں کو محبت بھی ہوتی ہے، بے انتہا محبت بھی ہوتی ہے، اور بے انتہا نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ انتہائی ادب، احترام، سلیقے، طریقے اور شعار کے ساتھ جو شادیاں کی جاتی ہیں، مجھے بتائیں کیا ان میں طلاق نہیں ہو جاتی؟ کیا وہ ٹوٹ نہیں جاتی؟ کیا وہاں پرابلم کریٹ نہیں ہوتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بجائے اس کے کہ آپ جو چیز نہ چلنے والی ہو اس کا بیگیج لے کر ساری زندگی سفر کرتے رہیں، بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو بر وقت جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، اس سے گلو خلاصی کر لیں، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں۔ دیکھیں ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم لوگ پریشر میں ہوتے تھے، فیملی کا پریشر ہے، سوسائٹی کا پریشر ہے، بہت سے پریشر ہیں، ہم ان سارے پریشر کے انڈر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی اصل میں میری ہے، جی کوئی اور رہا ہے، زندگی میری ہے، کھیل اس کے ساتھ کوئی اور رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور دیکھیں نا کہ اگر اس چیز کی ممانعت ہوتی تو اسلام میں طلاق کیوں ہوتی؟ مذہب بتاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت شریف لوگ ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کا مزاج آپس میں نہ ملتا ہو، تو بوجھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، خدا حافظ کہیں۔ آپ کو پتہ ہے طلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد مبارک ہے کہ جائز کاموں میں جس پر سب سے زیادہ آپ کو پسند نہیں ہے جائز ہے لیکن آپ کو پسند نہیں ہے، ان کا وہ طلاق کا عمل ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے غور و فکر کر لینا چاہیے، خوب دیکھنا چاہیے کہ آپ جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اگر آپ کو لگتا ہے سفر کے دوران ہی، اور کیونکہ یہ جب تک آپ آپس میں ملیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے؟ تو ملنے سے پتہ چلے گا نا، اس سے بات چیت سے پتہ چلے گا، اس سے معاملات کرنے سے پتہ چلے گا۔ تو آپ نے معاملات کیے، آپ کو پتہ چلا کہ یہ بندہ میرے معیار کا نہیں ہے یا میں اس کے معیار کا نہیں ہوں، تو علیحدہ ہو جائیں، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ سبوق صاحب، دو تین باتیں ہوئیں یہاں پر۔ آپ نے کہا کہ زیادہ تر تعلق دیر پا وہ نہیں چل سکتا، پھر اگر میاں بیوی ہوں اس کے مابین بھی اگر طلاق ہو جاتی ہیں تو اس کی میں ایک مثال دوں گا، بل گیٹس اور میلنڈا کی، کتنا عرصہ ان کا تعلق رہا اور بعد میں وہ پھر ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دو تین اور چیزیں آپ نے کہا کہ معاشرے میں جو چیزیں دکھائی رہی ہیں، جو فلمیں ہیں، جو ہمارے ڈرامے ہیں، اس سے بھی یہ لوگ زیادہ اثر لیتے ہیں۔ میں ایک دو واقعات کا ضرور ذکر کروں گا۔ ایک نور مقدم کیس کا کہ وہ ان کو اتنی آزادی تھی کہ وہ ان کے گھر جاتی تھی، ان کے والد اس پہ راضی تھے، کوئی کسی نے اس کو نہیں روکا۔ ایک وہ دوسرا جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جب خواتین کپڑے اس طرح کی پہنتی ہیں تو مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے، اور اگلے دن پھر جب اس نے وہ انٹرویو کیا تو انٹرویو دیا اس نے اپنے اس بیان سے واپس لیا اپنے اس بیان کو کہ نہیں اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن دو مختلف واقعات ہوتے ہیں اسی حوالے سے۔ پھر اسی دن ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک واقعہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک خاتون اس نے بالکل پردہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر جا رہی ہے، کچھ باثر لوگ آ کے اس کے کپڑے پاڑ دیتے ہیں، تو وہ تو پردے میں تھی، وہ اپنے گھر جا رہی تھی، وہ ان کا اپنا ذاتی کوئی اس کا مسئلہ تھا، خاندانی کوئی مسئلہ وہ چل رہا تھا۔ تو ان بیانات پہ، ان کے جو معاشرے میں جو یہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں یا جو فلمیں ہیں، کس طرح ان سے یہ لوگ پھر اتنا وہ اثر لیتے ہیں کہ ہم اس حد تک آ جاتے ہیں؟
دیکھیں عرفان بھائی، آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں اور تینوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. مجھے بتائیں کہ مجھے سب بھوک لگی ہے اور میں اسلام آباد کے ایک سب سے بڑے ہائی فائی ریسٹورینٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مجھے کیا ہوٹل پہ حملہ کر دینا چاہیے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کر سکتا نا. تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو مجھے مانگ لینا چاہیے، یا دوسری بات یہ کہ مجھے محنت کر کے کوئی وسیلہ، کوئی راستہ اختیار کر لینا چاہیے. تو اس طرح کے جو جوازات ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اور اگر عورت نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہیں تو مرد کوئی رپورٹ نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مردوں کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں یا عورتوں کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ جب ان کا جہاں جی چاہے وہ اٹیک کر دیں. ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر کنسرن کی بات ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے باہمی رضامندی ہو. رضامندی کے بعد آپ جو معاملہ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، اور آپ وہ معاملہ اپنی نارمز کے مطابق ہی کریں گے. مجھے بتائیں، پوری دنیا میں لڑکے لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، اور وہ اپنی نارمز کے مطابق ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے نے منافقت کی تہ در تہ چادریں اوڑھی ہوئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لڑکی اگر کسی لڑکے کو پسند کرے وہ عمر بھر اس کا اظہار نہیں کر سکتی، اور لڑکا اگر کسی لڑکی کو چاہتا ہے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، تو وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشیں سینے سے اٹھتی ہیں اور سینے میں دب جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس سوسائٹی کے اندر یہ جو گھٹن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اظہار کی اجازت نہیں ہے، ایکسپریس کیسے کیا جائے اپنے آپ کو، اس کی کہیں اجازت نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سوسائٹی کو یہ رنگ اور ڈھنگ دینا چاہیے کہ ہر شخص کا حق حاصل ہے کہ وہ انتہائی تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکے. اور جب وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرے تو اگلے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہاں اس بندے کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. وہ اپنے خیالات کا اظہار کر لے، اگر آپ کو خیال قبول ہے تو ایکسیپٹ کر لیں، نہیں ہے تو رد کر دیں، یہ آپ کا حق ہے یہاں پر. لیکن وہ جو خان صاحب کی بات ہے اس کے تناظر میں یہ بات کروں گا کہ آپ کو رپورٹ تو نہیں بننا، لیکن آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے. اور اچھا انسان تعلیم سے بنتا ہے، تربیت سے بنتا ہے. ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو تربیت نہیں دینی چاہیے، اپنے بیٹوں کو بھی تربیت دینی چاہیے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو خواتین کو کیسے دیکھیں. قرآن بھی یہ تعلیم دیتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بھی یہ تعلیم دیتا ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی اس کو اس جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ساری تعلیم تربیت، ہم نے اصل میں عورت کے ساتھ عزت کی ساری چیزیں جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں. فلانے کی بہن بھاگ گئی، بھائی لڑکا بھی تو بھاگتا ہے نا، ہم کہتے ہیں لڑکی بھاگ گئی ہے، بھائی اس لڑکی کے ساتھ لڑکا نہیں بھاگتا کیا؟ اور لڑکی کی عزت لٹ جاتی ہے کیا؟ لڑکی کی عزت نہیں لٹتی. ہم نے اصل میں ایک ایسی چیزیں اختیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر کوئی لاجیکل فریم کے اندر نہیں ہے، اور وہ جذباتیت پر مبنی ہیں. اور جذبات ایسے ہیں کہ میں اگر کوئی چیز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر، لوگ کہتے ہیں تم اپنی بہن کو اس بات کی اجازت دو گے، تم اپنی بیٹی کو اس بات کی اجازت دو گے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی بہن اور بیٹی کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح میں نے عشق کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے اپنی ماں اور باپ سے اور بہن سے اجازت نہیں لی، اس طرح اس کو بھی اجازت نہیں ہے. جو حق میں لے کر اس قرۂ ارض پر پیدا ہوا ہوں، میری بیٹی اور میری بہن بھی وہی حق لے کر اس قرۂ ارض پر پیدا ہوئی ہے، اور یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا حق ہے. آپ کی جو ایک خاص قسم کی محدود ذہنیت کے ساتھ معاشرت ہے، اس کو آپ مذہب کے ساتھ گڈ اور مکس نہ کریں، وہ الگ چیز ہے اور یہ جو چیز ہے یہ الگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ دونوں چیزوں کو لاجیکل فریم ورک آرڈر کے تحت الگ الگ دیکھیں گے تو چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ ہم سمجھ بھی جائیں گے، اور معاشرہ بھی ہم اس کو اس جگہ پر لے کر آ سکتے ہیں. ورنہ پھر اسی طرح کے واقعات ہوں گے، لٹکا دو، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اب دیکھیں نا، جب پاکستان میں کوئی ریپ کا واقعہ پیش آتا ہے تو ہماری سوسائٹی کا پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ پھانسی لگا دو، چوک میں لٹکا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. آپ نے زینب والے کیس میں حافظ رمضان کو پھانسی دے دی تو کیا اس پر ریپ کے واقعات ختم ہو گئے؟ آپ تربیت کے بغیر معاشرہ پروان چڑھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں ایسا ہو کیوں رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. سوسائٹیاں بنتے ہوئے، قومیں بنتے ہوئے ان کو صدیوں کا سفر لگتا ہے، اس کے بعد جا کر کوئی چیزیں تیار ہوتی ہیں اور پھر کوئی نارمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ صبوح سید صاحب، آپ نے وقت دیا اور انشاءاللہ انہی موضوعات پر دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے. بہت بہت شکریہ سر. پهلو باندې خبرې وکړله، خو دا دغسې نه چې موږ کومه خبره کوو نو یاره شریعت کې د سیزونو مخکې نه هغې د دې خبرو ټول وضاحت هم کړی دی، هغې د حوالې هم ورکړي دي، مستندې حوالې دي چې د هغې لپاره بیا موږ نور د انګریز قانون جوړو نو هغه په اسلامي قوانین کې الریډي هغه سیزونه ټول موجود دي. موږ یو بل کار هم کوو، موږ شریعت هغه نکات رالو کوم چې موږ ته اپیلینګ وي، زموږ پکې فایده وي. لکه زه ته وایم شریعت کې خو ټیک ته د دې شیانو پابندۍ نه دي ملاوي، خو په شریعت کې خو د خور او د لور د حصې د ځمکې دغه هم دی، موږ هغه نه منو.
خو د شریعت دای څه غنو ځکه چې دې کې زما فائدہ ده پاغبل کې زما نقصان دي ځکه چې زما نظمکا دکان کور به پیسې د بزي خور لور له بیا هغه نو ورکو په عدالتونو کې زما په خیال ټول نزيد کې سنو د دې نیت او هم دغه واقعیا چې کوم په خبر کې راغلی وا چې کله هغه دوه ورونه رانه وځي کور کې خپل خور او خپل مور او هي او دا چې هغه په خپل جیدات کې یا څه هم د خپل حصہ پاغي کې غواړي کم چې وراثت کې هغه ته حق هم ورکړی دی اسلام هم ورکړی دی او زمونږ نور قانون هم ورکړی دی خو الته بیا هغه ځکه د هغه کسټول منځونه د هغه ټول عبادتونه د هغه ټول پرهیزګاری د هغه حج د هغه زکات د هغه صدقه هغه په خپل ځای باندې خو چې کله هغه جایز شری حق سو غواړي نو هغه ځای کې بیا هغه خن جوړ شي نو بیا په هغه باندې هم وایي چې دا کوم مسلمانی ده چې دا خلک کوي یو ولا شان د مخلو پروګرام کې وزل بیا هر کله له هڅه یو د ترهګرۍ اوګدا جګړه تیر شوې دا وایي چې دوه د حیان تیر شوې کومنګ دي موجوده هغه ته وګورو لهر ته وګورو د 9/11 نه بعد چې کله په افغانستان باندې الته حمله وشو نو هغه زیات اثرات به په خیبر پختونخوا باندې رالل او د هغه نه بعد دلته ټول نه زیات قربانیان هغه چې پولیس ورکړي دي نن د هغه په حواله سره یوم شهدا منځل کېدل د هغه ټول ملک او قربانیان او ته خراجي عقیدت بالکل صحیح بالکل صحیح خخه افسرانو نمونه بهادرو چې هغه په دې جنگ کې هغه خپل ځان بایلو بالکل چې څومره د هغوی دغه قربانیانو اعتراف کیږي په هر فورم باندې په هر موضوع باندې او بیا کله دغه ورځ راځي او بیا د هغه خلکو دا وخت کې تاسو د هغوی خاندان ته ګورئ د هغوی ماشومان بچو ته ګورئ چې هغه د هغوی نه بالکل پاتې شوي دي بیا د هغه زیاتره پکې داسې هم دي چې د هغوی څه آسرا نشته موږ یقینا د یو څو غټو افسرانو ذکر په هغه کې به ضرور کوو خو چې کوم مجموعي تور باندې کوم ټول خلکو قربانیان ورکړي دي 2000 پورې پولیس هغه کې افسران هم دي هغه کې اهلکاران هم دي عام کانسټیبل هم دي زیاتره خلک د هغوی نه او کانسټیبل دي هغه د هغوی نه ير شوي دي خو دغه ورځ د هغوی په یاد کې بیا منځلې کیږي نن هم دغه شانتي یو غټ تقریب انعقاد کېدو خو د کورونا د وجې نه او د څه د وجې نه هغه محدود کړی شو چې ډېر زیات خلک یا د هغوی فیملیز هغه کې شرکت ونه کیږي نه هر کال یو غټ تقریب کیږي او د هغوی دغه قربانو ته د هغوی هغه ته خراجي عقیدت پیش کیږي اوس موږ ګورو چې فرنٹ لاین باندې پولیس اهلکار ولاړ دي موږ اورز هم ذکر کړو چې یاره دغه کومه ترهګری و دا کوم دلته حالات تیر شو نو 83,000 خلکو په دې کې ځانونه بایلل دا هغه خلک دی چې په دې کې د فوج ځوانان هم شامل دي په دې کې د فرنټیر کور د فرنټیر کانسټیبلري په دې کې د پولیس او په دې کې عام ولس هم شامل دي او د ټولو نه زیات کم خلک چې هغه بې ګناه په دې جنگ کې د دې جنگ لارې هغه تللی دي هغوی خپل ژوند بایلل دی هغه بې ګناه خلک دي هغوی شمیره به د 500,000 نه د 70,000 نه هم زیات وي هغه خلک هغه ته دوی نه دي چې کومه لاین اف ډیوټي یادو چې راغي خو په ډیوټي باندې او هغوی د ملک او قوم حفاظت د پاره او هغه په دغه کې هغوی خپل سرونه بیلل زیات خلک چې هغه نه جهاد لتلو نه هغه په ډیوټي باندې هغه یا بازار ته راغلو هغه یا خپل کورونو کې ناستو هغه یا جمعهتونو ته راغلو مونږونه کول یا هغه په جنازو کې ولاړو یا هغه غم خاده لره هغه د ټولي واقعي سره ذکر تعلق هغه هیڅ قسمه هغه نه د چا سره په دې کې څه شراکت داری و نه هغه دغه شانته د اعلان جنگ هغه کړو خو هغه په بے خبره کې هغه هم خپل ځونه بیل دي نو یقینا چې کله دغه ورځ منځلې کیږي یقینا چې د قربانیان ډېرې زیاتې دي خو د خیبر پختونخوا هغه ټول ولستا یا د هغوی هغه چې کوم بغیر څه د جګړې نه هغوی خپل ځانونه بیللی دي هغوی ته هم خراج عقیدت وړاندې کول پکار نن یوم شهدای پولیس ده او په 4 اگست باندې ما په خیال 2010-11 کې صفت غیور صاحب دا کوم چې د اف سی چوک دی هم په دیزي کې هغه خودکش حمله پیښه و واقعیا دا سیوا چې هغه وخت خو اوس په فلای اوور جوړ شوی د بي ار ټي والا په هغه وخت دا خالی چوک دلته ډېر زیات راشو صفت غیور صاحب چې ډېر د پروتوکول عادي کس نو په د عام خلکو کې هغه د ګرځېدو شو د پیښور سی سی پی هم پاتې شوی د اس پی اپریشن هم پاتې شوی او په هغه وخت کې دا د فرنټیر کانسټیبلري کمانډنټ خو وو اکچولی دا غرینکو ای آی جی
کوي خلک وي کې ژوندې وي نو کېدای شي د خیبر پښتونخوا آی جی هم پاتې شوی د پیښور په تکړه خیبر پښتونخوا بلکې د ملک په تکړه پولیس افسرانو کې دغه شمیره کېدله خاموشګو او کار د مین اف اکشن بیا هغه ته ویلې صفت غیور صاحب دغه ځای کې راتلو دی کې نږدې د فرنټیر کانسټیبلري هډ کوارټر دی او دغه نه راووت خو دلته راش گیر جو چې راش گیر شو نو د ګاډو کې د خودکش حملاور ورلې او د هغه د ګاډي مخې ته ځان والوزو دی کې هغه شهید کړ شغه ګاډي اوس هم په حیات آباد کې د فرنټیر کانسټیبلري چې کوملته بل ریجنل افیس دی پاغي کې الته ولاړ دی د دې نه پس خیبر پښتونخوا به ټول ملک کې چې کوم دی 4 اگست د پولیس د شهدا او عالمي ورځ ومنځل شو پولیس تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا چې کوم دي تقریبا 1900 پوری پولیس اهلکاران شهید کړي شوی دي خو لیکي دا چې د 1970 نواله د 2000 پورې تقریبا 2.5-300 پوری پولیس اهلکار په دې پولیس مقابلو کې شهید شوی دا غوي چې کستا خېلي د کریمینل دا ډاکوانو سره دې سره پاره کې شي خو دا باقی سورلسنیم 1500 کم اهلکار چې شهیدان شو دا یو لوی برخه په دې کې د ترهګرۍ په ضد په جنگ کې شو څنګه چې صفت غیور صاحب دی تاسو دا پته ده چې आवाज دانو پولیس نن هم په کرک کې پولیس ویشتل شوی دی پرون هم په ډېر اسماعیل خان کې پولیس ویشتل شو ابل اور اوس په دې په خبر کې مونږه واقعي ذکر هم کړو چې تاسو خېلي کارخانو کې چې کوم په ګرنیټ باندې دغه د دې یو سور مخ کې په مردان کې د پولیو په ډیوټي 2 پولیس اهلکاران شهیدان کړي دا یو ریګولر پریکټس ته چې روان دي په پولیس باندې دا حمله کیږي او ان د لاین اف ډیوټي د ترهګرۍ ښکار کیږي دا د ترهګرۍ هغه لړۍ ده چې په دې کې پولیس د هغه انسرجنسي تجربه نه باوجود د خپل ځانونو قرباني ورکړی دا او خپل د خاور حفاظت کړي خو نن ما کته چې په نوخار کې پریس کانفرنس شوی او هغه د پولیسو خلاف او په هغه کې بنیاد یعنی د پولیس د شهدا په ورځ باندې د پولیس خلاف شو او په هغه کې د امن جرګې والا کمال شاه صاحب چې کوم دغه مشري کوله او هغه دا موقف خپل کړو چې دی وخت په نوخار کې په لوی پیمانه د خلکو په ځمکو باندې د قبضو عمل روان دي او په دې ټولو په شاباندې پولیس په دې کې کار کوي پولیس نو دا هغه سیس دي چې د دونه 1900 قربانو باوجود د عوام په زړونو کې هغوی ته هغه شان جذبات چې کوم دغه را پیدا نه ملاونه هغه صفاشي چې د پولیس متعلق د هغوی خرایي هم دا د نن پروګرام اجازه ترګي د الله پامان